अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है چې تاسو ټول روغ او جوړ سئ او د صحت جامو پر تن وي. زه محمد زکی حکیمی یو ځل بیا د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه ستاسو په حضور کې دوستانو زه نن راغلی یم د جلال آباد ښار د عربانو په ګولایي کې 12 رستورانت او سټور ته. نو دلته غواړم د خپلو هیوادوالو سره د زړه خواله وکړم او دغه تصویرونه له تاسو سره شریک کړم. له موږ سره د پروګرام تر پایه پورې پاتې شئ. قدرمن لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. دلته د 12 په رستورانت کې یاستو او دلته د 12 د منیجر صاحب سره خبرې کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. وروره ښه یې؟ صحت مو ښه دی؟ الحمدلله. تاسو ښه یاستئ؟ په لنډو الفاظو کې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. زما نوم برکت الله یوسفزی دی او د 12 رستورانت جنرال منیجر یم. وروره په دغه رستورانت کې تاسو کوم رقم خواړه لرئ؟ په دې رستورانت کې زموږ خو ټول ټاپ 10 کې چې د زموږ سپیشل آیس کریم ده چې مثلا تاسو ته معلومات شته چې ډېر مشهور ده او بل ورسره فاست فوډ لرو موږ چې هغه کې پیزا او وینګس دا شیان دي فاست فوډ مکمل او باربیکیو بخش لرو د کړایي بخش لرو د شینواري بخش لرو بیا کې جوس ده جوس بار چې آل جوس لرو موږ هغه کې او افغاني برګرز دي چې هغه زموږ ډېر زیات مشهور دي. وروره څومره وخت کېږي چې د 12 رستورانت فعالیت کوي په جلال آباد ښار کې؟ تقریبا د دې 2 کالو نه زیات شو. 2 کالونه زیات شو چې 12 رستورانت فعال شوی. تاسو څومره وخت کېږي چې په دغه برخه کې فعالیت کوئ؟ زما تقریبا 3 میاشتې چې راغلی یم د از منیجر په صفت باندې. د مشتریانو رضایت څنګه دی د 12 د رستورانت څخه؟ ماشاءالله ډېر زیات خوشحاله دي زموږ مشتریان
چونکې زمونږ خواړه صحي دي او خوندور دي زمونږ فضا ماحول داسې جوړ دی چې مثلا هر څوک چې راځي خپل شیبې رنګینه کوي او خوشحالي دې ځینې وړي خوشحاله اوسه وروره ډېره مننه مننه. کور رمضان خیر اوسه. قدرمن لیدونکو دلته د ونټو په رستورانت کې یاستو نو دلته زموږ هیوادوال راغلي ونټو رستورانت ته نو دلته غواړي چې خوراک وکړي څښاک وکړي نو دوی سره مرکه کوو له تاسو سره یې شریکوو سلام علیکم وعلیکم السلام وروره څنګه یې الحمدلله صحت ښه دی شکر دی زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړه زه نوم مې نورمل نه د لغمان ولایت ننګرهار ولسوالۍ اوسېدونکی یم او فعلا په ننګرهار پوهنتون کې محصل یم د اقتصاد پوهنځي ډېر اعلی ونټو رستورانت ته څه دپاره راغلی ونټو رستورانت ته چکر دپاره راغلی د هغه دپاره او خوراک یا څښاک یا څښاک دپاره راغلی خوراک نه و راغلی وروره ستاسو نوم نوم احسان الله ده د لوګر ولایت څخه ته ننګرهار ولایت کې درس وایې ننګرهار ولایت په ننګرهار پوهنتون کې مې اقتصاد پوهنځی کې وروره تاسو نوم نوم مې وحید الله ده د لوګر ولایت اوسېدونکی او د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل
نو تاسو لیلیه کې اوسئ که دلته ښار کې اتاق لرئ؟ موږ خو اوسېږو په لیلیه کې او فعلا لیوان ټور راغلي وو چې د څښاک او خوراک لپاره. وروره موږ ته به یا شعر یا ټوکه شی زموږ لیدونکو ته ډالۍ کوي. ډېر ښه او زه به غواړم یو دوه دانې لنډ بیتونه تاسو ته ډالۍ کړم. وایي ګلونه خاندي د شبنم په ژړا، ګلونه خاندي د شبنم په ژړا، سترګې مې سرې دي ستا د غم په ژړا، او که مې د زړه په ژړا نه پوهېږې، که مې د زړه په ژړا نه پوهېږې، درته یې لیکم د قلم په ژړا. بس دا شعر تاسو ته ډالۍ. ډېر اعلی، ډېر زبردست شعر. وروره تاسو زموږ هېوادوالو ته څه پیغام لرئ؟ بس هیوادوالو ته مو دغه پیغام دی چې فعلا الحمدلله چې موږ او تاسو ته خدای تعالی یو ډېر لوی نعمت راکړی چې هغه امنیت او سوله ده. دوی څخه مې هیله دا ده چې د دغه لوی نعمت څخه ښه استفاده وکړي، او همچنان ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې خپل وختونه په عبث او پالتو شیانو باندې ضایع نه کړي. دغه مهمې خبرې مې خپل هیوادوالو ته ډالۍ کوم. مننه وروره، کور رمضان خیر اوسئ. قدرمن لیدونکو موږ د 12 رستورانت څخه هم لیدنه وکړه. دلته راغلو د 12 سټور ته. نو دلته د خپل یو بل هیوادوال سره خبرې کوو، نو له تاسو سره هم شریکوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شئ. وروره څنګه یې؟ صحت ښه دی؟ بخیر. زموږ لیدونکو ته ځان په لنډ الفاظو کې معرفي نوم مې عبدالغفور دی، په 12 سټور کې کار کوم. وظیفه هم څه شی دی وروره؟ وظیفه مې دلته دا ده چې خریداري هم کوم، لیستونه هم اخلم، او داسې خانو کې دغه کوم د سیټینګ او ډسپلی کوم. ډېر اعلی. د 12 په سټور کې څه ډول اسباب پیدا کېږي د خوراک او څښاک او د هر څه دپاره؟ تقریبا ډېر ضرورت رفع کېږي دلته. لومړني مواد به وي نو؟ او دلته د 12 په سټور کې نور څه شیان دي؟ یعنې د 12 نامه نور څه شیان دي؟ لکه خوراکه ده، سمساري ده، په دوم منزل کې راسره لباس فروشي ده، هغې کې بس زنانه او طفلانه ده. او د نارینه‌و دپاره هم فکر کوم شته دی؟ د نارینه دپاره یو چپلي او بوټ دا شوي نه خرڅ سوی دوکان هم جوړ کړی دی. ډېر اعلی. ستاسو څومره وخت کېږي چې په دغه زما تقریبا 15 کاله کېږي. 15 کاله کې 12 سره؟ 12 سره. خوشحاله یا نه؟ الحمدلله خوشحاله. کومه جالبه خاطره لرئ زموږ هېوادوالو سره؟ دا ټولې جالبې خاطرې دي، دا ژوند چې روان دی. کوم بیت، شعر، ټوکه؟ یاره نه لرم داسې. هېڅ شی هم نشته. خوشحاله اوسئ وروره. مننه. خیر رمضان خیر اوسئ. قدرمنو لیدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د 12 سټور او رستورانت څخه هم لیدنه وکړه په جلال آباد ښار کې. تر بلې خپرونې پورې چې زه محمد ذکي حکیمي یو ځل بیا د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه ستاسو حضور ته راځم. تاسو په لوی رب سپارم. الله مل شه. دوستانو زموږ ویډیوګانې لایک کړئ، چینل مو سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. والسلام.